چې زمونږ دا زمانہ د هر قسم فتنو شکار ده، د هر قسم د دنیاوی فتنو هم زمونږ دا زمانہ شکار ده او د دینی فتنو هم زمونږ دا زمانہ شکار ده. دا داسې عجیبه زمانہ ده که ښه کار کې به دې څوک نه پرېږدي او که بد کار کې نو به دې څوک نه پرېږدي. که ښه کار کې دشمنان به دې ډېري او که بد کار کې نو د هغې خو څه وایم. بلکې دا داسې زمانه ده که بد کارونه کې دوستان به دې ډېري. نو د دې وجه نه دا زمانه د هغه حدیث مصداق شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. زما په امت باندې به یو داسې زمانہ راشي چې اسلام بچا کې پاتې نشي، صرف نامه به پاتې شي. قرآن به پاتې نشي. کم غرض له چې قرآن دنیا ته راغلی دی اب پاتې نشي الا رسمه، مگر هغه رواج به پاتې شي. اوس په ټول پاکستان کې تاسو وګورئ ژوندي په اعتبار د عمل سره قرآن ته نږدې نه راځي. د قرآن اس فیصله چې ده هغه په ځان نه حاوی کوي او چې مړی پکې وشي نو بیا قرآن را یاد شي. دا د زیارت د ورځې ختم دی او دا د جمعې ختم دی او دا لسمه ده او دا څلوېښتمه ده او دا کال دی او دا ختم دی او دا پلانې دی او دا پلانې. اوس په دې ما پوی کوي چې لا يبقى من القرآن الا رسمه، دا بعینه مغه شی دی که نه دی چې مړی در کې وشي نو مړی په قرآن بخې دی. مړی په ژوندم چېرته قرآن ته نږدې راغلی. نو د مرګ نه وروسته به دا قرآن دی مړی ته نږدې ورشي. قرآن کې راځي څنګه دی هغه آیات چې په قیامت کې به قرآن دعوه وکړي چې ستا د بندگانو ستا د امت زه په ټوکو او لوبو نیولی وم. کوم آیات دی؟ ٹھیک. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن الا مهجورا. پیغمبر به دعوه وکړي چې پروردگارا زما دا قوم چې دی دا ستا قرآن چې دی په ټوکو لوبو نیولی. اوس تاسو په ایمان ووایئ مرګ نه وروسته خو پته نه لګي د هر چا قبر به ځان لئ چې دننه پکې هره بلایي. خو عمومي طور باندې وګورئ چې پیغمبر واحد وکیل بی
په 1,40,000 پیغمبرانو کې به واحد وکیل رسول الله صلی الله علیه وسلم، واحد وکیل، بل څه بني. اوس هغه بین الاقوامی وکیل چې د خدای په مخ کې په خپل امت باندې دا دعوه وکړي، دا به څه چلی؟ هغه ورځ یو سړی لاره کې ولیدم، ما ته وی جی پلار مې مړ شوی دی او ډېره ډېره دوا ورته کوه. مال ښه ویل نه کنه ډېره ډېره دوا ورته کوه، مال ته غم مه کوه. چې ته تېر شوم ملګرو راته وی دا تا خو مال د ده د پلار ټول عمر په سود کې تېر، ټول عمر په سود به پیسې ورکولې، غاڼه ځایونه به اغسته، غاڼه ځمکې به اغستې، د هغې حاصلات به خوړل، ټول عمر د ده د پلار دا کار. اوس زه که ډېره ډېره دوا ورته وکړم نو خدای پاک کوئی پریدي نه. نو اندازه وکړئ چې پیغمبر په چا ګواه شي چې ان قومي، زما قوم چې دی هغه ستا قرآن په ټوکو نیولی، څه به کي؟ ډېر خلق داسې دي مړی وشي هدیرې ته یو عهدنامه یو کتاب دی هغه یو سی ورته په سینه کې یا جمعات ته کمیس راولیږي په هغې ورته بسم الله لیکي. ٹھیک شو؟ څوک په هدیره لګوي چې داسې غوړ غوندې مړی یو خانی یا نوابی کنا نو لوټي لاس کې نیولی او لګي داسې ګرځي او آیات کرسی وي او پیچوفکي وي دا د سپېګمو ته ور واچو. رنگ رنگ تماشې به پادیرو وګوري، رنگ رنگ. دا ټول غلط پدیس دی. که پیغمبر ته خدای وایي مولا سي، مولا سي، او بیا زمونږ د زمانې مولا دله ته قرآن ورکړه چې دا تا جنازه وکړه، دا تا د خدای ته جرګه وکړه چې دی د خدای وبخي، ته قرآن ورکړه دله. یا د جمعې په شپه دا فاتحه جومات ته راوړې طالبان یې وخوري او دغه یې کي، ته دوی له قسم ورکړه چې د مړي پسې مدړه دوا وکړه، لاړو غرق شو، خدای دې کور وران. پیغمبر ته خدای وایي چې ځان مه ستړی کوه، ان تستغفر لهم 70 مره، که تا او یا کرتې دې سړي دپاره ما نه بخښنه وغواړې په خپل ذات مې دې قسمي کوې پرېږده، پرېږدم یې نه. یو ډېر د خطرناک آیات د پیغمبر قوم ته چې شپه ورځ په پیغمبر سترګې لګېدې او د پیغمبر په مجلس کې بناست او جبريل راغی او وی چې فمن يكفر بعد منكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. کدینا پس امرانه وکو دس عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې می چاله نه ور کړي. دینا خطرناک آیات په قران کې بل نشتا.
داسې عذاب بدرکم چې په خپل خدای کې می چاله نه ورکړي. عزیزانو هر وخت د خدای نه یریږي. نن ټول ملک وګوره د خدای د قهر په لپیټ کې دی. پنډای وګوره بارانونو بیړه تباہ کړه. پنجاب وګوره آینده به سبزه او غلې او میوې ټولې تباہ شو. هزاره وګوره دویم ځل دی چې په تندر راغورځي. 50 پکې پرونه مړ. باران لاسکه ور سره داسې قهر راو غورځي چې ثابت غر اوچت کې په قوم ورولي. غر د دې غرونو متعلق خطا ته خدای ویلي دي کنه. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. دا بنی آدم به د ملخانو غوندې والوزي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. او دا غرونه به وګورئ چې د ډنډت شوي وړی په شانې به په اسمان کې د پاغوندو غوندې والوزي. هغه نظارې درته قدرت په دنیا کې هم ښایي، خو تاسو پوهېږئ نه. هغه نظارې درته قدرت ښایي. د غر یو غونډس کې پشان کاڼی روچت کی او خلکو یې راوغورځوي. اوس په اسمان کې غر کم ځای دی. د وریځې او د پړق پړق نه درته تندر جوړ شي او در باندې راوغورځوي او تباه دي. خدای ته رجوع شئ. خدای ته په خدای قسم چې عمر له بجاړئ. عمر له د نوح علیہ السلام قوم به در نه جوړي چې د کشتۍ جوړول او قوم به پورې خندل. نو خدای ته وایي چې یا الله دی خو ما پورې خاندي. ول ورته ووایه چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. لږ غوندې وخاندئ بیا به ډېر جاړئ. داسې به جاړئ چې عمر له به م جړا څوک رکاولی نه شي. عزیزانو زه چرې دا اورېدو خبرې نه کوم. دا د قبر معاملې ما ته خدای په دنیا کې ښودلي دي. دنیا کې والله چې داسې مې لیدلي دي چې 15 کاله پسې رئیس ته دی او د لمبا پرخې همغسې په ګیره کې نښتې وې. داسې ثابت د هغه کار څه د هغه کار دا و چې په دې پېښور کې د هغه نه دولتمند سړی نه و. کار یې دا و چې ښي او ګس طرف ته به د بوجو کې پیسې پرتې وي. نو 4 قسم غریب براغې موټې به یې ډکول او ورکولو به شمارلې به نه. ټول دولت یې داسې خرچ کړی. نن دولتمندو ته وګوره، دنیادارو ته وګوره. سال زه روزانه په دې خپل علاقه کې چې چېرته زه اوسېږم روزانه د دې جماعت او د دې نورو جماعتونو چڼي راغواړم او یو نوړی ترې خورم چې قسم مې په ځای. دا په بازار کې دا چولو والا نه وي. دغه چولو والا چولې ورته په کاسه کې اچولي، خوروا پکې نه وي چېرته کاسه کې. نو بله ورځ مې طالبان چې وکته نو چولې مې یو خبره را یاده شوه. یو مولا له یو ورځې چا چکه راوړه، چې چکه یې راوړه نو اجنای ته مولا وویل چې تاسو خو چېرې وظیفه هم نه ورکوئ، دا ماسته دې نن څنګه راوړه؟ ویل استاد دا بیګا کټوای پیشو جوټه کړې وه، نو مور مې وی چې تویوی یمه مولا له یو څه
دې مولیانو نه ته تمه کوي چې راشي د پلار مې مړ دی ورپسې دوا وکړي مړه خدای راستي کوي وکړي نو مولا هغه کټوای په ځمکه وویشته نو اجینه په جړا شوه ویلې ولې جاړې خو بس یا خوړلې او یا توی کړي ویل نه مستو پسې نه جاړم دې کټوای پسې جاړم نیا به مې وਹੀ ویلې ولې ویل دې کټوای کې به مې نیا د شپې متیازې کولې په خوا به بار څوک د یارې نه راوته نو کټوا به دننه کوټه کې ایښې وه ته شو متیازو دپاره ویل دې کټوای کې به مې د شپې نیا متیازې کولې زمون کور سره جمعات ته نو طالبان مونږ ډاسه غوړ ساتي او دا مې ورته ویلي چې روټای کمای نن بینه یو سا پیسې مانا ترکاری کمای دکان نه یو سا پیسې مانا خبردار چې چاپلوسی ونه کې چا خبردار ته به بخله کې ټوکی دی یا مخول دی دین نه دی مخول دی بخله کېږي به حضرت علی او بی بی فاطمه چې روجای نیولې وه او روجه ماتې ورته مخې ته پروت دی بار چا आवाज وکړ چې دوه کسې یو دواړه اوږي یو ډېر سخت ټول روجه ماتې اوچت کو بار یوړو هغه ته ور درې ورځې روجه نیولې وه او درې واړه ورځې ورسره دا چلو شو درې شپې او درې ورځې ښځه او خاوند دواړه نهر دي قرآن راغی یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه ويو على حبهم كنظر وکړو ټول به جنتیان شي روټای په بلو خوړه وعلى حبه سره د دې چې په خپل ورته نهارو په خپل اوږي او چته کړو بل ور